نننی افغان نور د شلمې پېړۍ افغان نه دی. هغه د رسنیو او فرهنګي ټولنو د نقش له امله معنوي وده کړې. د هغې دې تر څنګ کې په وطن د رسنیو او فرهنګي ټولنو په وړاندې ستونزې هم شته. یعنې تر اوسه ټول هېوادوال د رسنیو او فرهنګي ټولنو تر پوښښ لاندې نه دي راغلي. ټولې رسنۍ او فرهنګي ټولنې په ټوله معنا وطني شوي نه دي. د دې پر ځای چې د افغانستان د خلکو د ملي یووالي د ټینګولو په برخه کې هڅه او هاند وکړي، هېوادوال د خپل ټاټوبي آبادولو ته راوبولي او د ملت او دولت د پروسې په بشپړولو کې ګډون ته وهڅوي. یو لړ رسنۍ او فرهنګي ټولنې شته چې د بهرنیانو په لمسون خلک قومي، ژبني او سمتي تمایلاتو چاغولو ته تشویقوي. د افغانستان د شتوالي او نامه اړوند ورته پوښتنې پیدا کوي. د خپل خواږه هېواد او فرهنګ په پرتله د یو شمېر ساده زرو افغانانو په زړو کې اجنبي فرهنګ ته د مینې د پیدا کولو ناوړې هڅې کوي. زموږ په باور رسنۍ او فرهنګي ټولنې حساسه دنده پر مخ بیایي. هغوی باید هېوادني وي، خلکو ته د معلوماتو په وړاندې کولو کې رښتونی او وطن پالونکي وي. له دې کبله زموږ نننی کنفرانس کار ته د امید په سترګه ګورو. هیله لرو ګډون کوونکي د خپلې پوهې او امکان تر کچې د رسنیو او فرهنګي ټولنو د رول په اړه هغه تیاره خواوې زیاتې روښانه کړي چې د هغوی د کار او فعالیت په بهیر کې تر سترګو کېږي. موږ هم په خپل وار ژمنه کوو چې د رسنیو او فرهنګي ټولنو د کار او فعالیت د معیاري کېدو د حکومت له لوري د دوی د فعالیتونو د محدودېدو د مخنیوي او وطن پالونکي روحیې د هغوی د هڅو د سمبالتیا په لاره کې ستاسو سره د خپلې مبارزې او ځواک لاره واحده کړو. په درنو دوستانو، ما 2.5 کاله د دغه یوه میاشت مخکې نه په کابل کې ژوند کړی او په کابل کې مې ډېرو تلویزیونونو سره مایکین کړي دي او د دوی په دې ګردیو میزو کې د کمپورس یو مخکې ورته اشاره وکړله. هغه مې هم لیدلي او تاسو ټولو به هم هره شپه ګورئ د افغانستان تلویزیونونه بې شمېره زیات شوي دي. ولې د پروژې په شکل دي. تلویزیونونه او بعضې رسنۍ د خلکو واقعي دردونه په ملي روحیه او په ملي کچه نه روښانه کوي. همیشه دوی کوشش کوي. ما په همدغه تلویزیونونو کې لیدلی دی چې ژورنالست ورنه پوښتنه کوي چې ته افغان یې؟ وایي ما افغان نه یم. یو سیاسي څېړونکی دی نستی وایي زه په دې خاوره کې پیدا شوی یم خو افغان یم. نو د داسې رسنۍ چې دې ته اجازه ورکړي زه افغان نه یم، یا د افغان د کلمې سره حساسیت، یا مثلا په نورو مسلو کې ته ورته مثال باندې دا اوس په کندوز کې د کندوز ناورین چې دغه هفته کې تېر شوی دی او په سلګونو خلک بې کوره شول، په زرګونو خلک وکړېدل، خلک شهیدان شول. حتی بېګا شپه د 2 بجې د شپې د بې سرحده ډاکټرانو په شبخانه باندې د ناټو د خانه بمباري وشوله او ډاکټران او مریضان ټول پرې وسوځېدل. ولې؟ په یوازې دې باندې یو شمېر تلویزیونونه داسې تبلیغات کوي لکه طالبان له چې کوردینات ورکوي. مثلا یو سرباز پیدا کوي دستوري شکل باندې، هغه سره مصاحبه کوي چې بلاحصار کې څنګه حال دی. ولا موږ سره مرمۍ نشته، هغه بیا ژاړي. مرمۍ نشته دی، دولت زموږ سره همکاري نه کوي او نږدې دی چې موږ تسلیم شو. دا خپله طالبان ته یو کوردینات ورکوي. څنګه رسنۍ د دیموکراسۍ معنا هم دا ده، د بیان ازادي معنا هم دا ده چې ته په حاکمیت کې اوسېږي، ته د حاکمیت نه د یو تعداد پلورل شوو او بهرني اجنټانو چې په هغې کې پاکستانیان شته، په هغې کې ازبکان شته، په هغې کې چچنیان شته، هر څوک شته. هغوی راځي ستا په ملت کې د حاکمیت د ګډوډولو، د خلکو د وژلو، په خلکو د جنسي تېرې کولو، د خلکو د ارث چورولو په خاطر، او ته بیا هغه ته مورال ورکوي، کوردینات ورکوي. ولا بالاحصار کې عسکر په جړا دی، مرمۍ نشته، هغه بالاحصار تر ننه نه دی تسلیمه. ولې ده کوردینات ورکوي. هېڅ چا ترې نه پوښتنه وکړه چې وروره تا حد دا دی، سرحد دې دا دی. په هر صورت باندې د رسنیو تاریخي وظایف په واقع چې غمخور صاحب ورته اشاره وکړه، تاسو ټول پوهېږئ، هغه دا دی چې د یووالي، د خلکو د ویښولو، د خلکو د حقیقي همیشه باید رسنۍ دغسې برخورد وکړي چې تور ته تور ووایي، سپین ته سپین. هغه څوک چې واقعا د دې وطن دشمنان دي، دا وطن په ژبه، په قوم، په مذهب، په دې ویشي او یا د وطن د تجزیه کېدلو لپاره
زه افسوس کوم د دې شورا وکیل پدرام په نوم باندې یو سیاسي سړی دی هم د دې کندوز په جګړه کې ما په پیشتر کتابونه کې فدرالیزم بسازن او ګپ مرکز نه مشناوه هغه بیا پدرام فدرالیزم تخته دی او بلې بیا ژبې تخته دی او بلې په چین کې 100 نفره سپین ږیري دغه شیان راواخیستل په بم پورې وتړل ویې ننګرهار کې هېڅ چا چغې نه ویلې اما اوس چې بیا په یو ځای کې پېښ وکیل بیا په شورا کې چغې وي او بلې بیا په هغه کې چغې وي نو د دې په خاطر چې رسنۍ واقعا ملي شي واقعا ولسي شي د وطن لپاره د هېواد لپاره باید ټول افغانستان د افغانستان ټول اوسېدونکي ولسونه خپل تن وجود وبولي هر ځای کې چې ستونزې وي د ستونزې د هوارولو د وطن د بیا آبادولو او د دښمن د نابودولو لپاره واحد ګام باید واخیستل شي دا د رسنیو او د فرهنګي ټولنو وظیفه ده نورې خبرې زه نه کوم ما ته پیغام ویلی او دا مې ویلې تاسو نه ډېر زیاته مننه له ښاغلي محمد اکا شیرزاد صاحب څخه یوه نړۍ مننه واقعا چې ګټورې خبرې وکړې یادونې وړ ده چې اول باید ځینې دوستان راشي او رسنۍ موږ او تاسو ته معرفي کړي هغه چې بېطرفه دي او کومې په کوم طرف کې واقع دي په هغې باندې یو څرګندونه وکړي ځکه چې هېوادوال او زموږ غوندې خلک چې په رسنیو کې کار نه کوي هغوی ته اول دا معلومول چې څوک بېطرفه دي او څوک په یو طرف کې واقع دي شیرزاد صاحب چې ورته یادونه وکړه هغه تلویزیون زه فکر نه کوم چې زما لپاره به بېطرفه وي هغه به حتما یا په یو سمت کې به واقع وي چې دغسې کار یې کوو که یو ژورنالست چې دغومره غټ مسؤلیت لري او هغه د دغسې یو کړنه یا انټرویو خلکو ته وړاندې کوي په هر صورت د پروګرام په دې برخه کې د خپلې ګرانې خور اغلې زرلښت حبیب نه هیله کوم چې راشي او خپله لیکنه برخوالو ته واوروي اغلې زرلښت ما مقاله نه ده لیکلې خو یو څه مې لیکلي دي چې زما د زړه خبرې دي زه پخپله یو فرهنګي شخصیت یم ژورنالیسته نه یم خو همکاري مې کړې ده د بعضو رسنیو سره مخکې چې زه په غمخور صاحب تاسو څه وایم یو سوال تاسو نه لرم که اجازه وي تاسو یو په شروع کې یو لس مو نومونه مو وویل او د هغوی نه مو مننه وکړه هغه نومونه زیات مو ته اشنا دي هغه کسان دي چې په رسنیو کې کار کوي فرهنګي بخشونو کې کار کوي زیات په افغانستان کې دي یا که بهر کې هم دي په افغانستان په حالات باندې زیات کار کوي سوال مې دا دی چې دا خلک څه وایي دا کنفرانس خو ډېر خوب دوستان دلته راغلي دي موږ به ټول خبرې وکړو خپل نظریات به ووایو خو ما ته دا مهمه ده چې مسلکي خلک څه وایي هغه څوک چې په داخل د افغانستان کې دي او کار کوي هغو هره ورځ د همدې کارو څخه همکاري لري د ټولو خلکو سره دا څه وایي تاسو د دوی نه څه واورېدل د هغوی نظریات مو ټول کړل که امکان لري په آخر کې تاسو یو جمعبندي وکړئ او د دې کنفرانس نتایج او د هغه خلک نظریات چې په افغانستان کې دي هغوی څه وایي هغه مسلکي خلک څه وایي ما ته لږ مهمه وه مننه تاسو کولی شئ کار داسې وایي فارسي وایي چې بی خلطه خیر کردم بخښنه غواړم سلامونه ټولو دوستانو ته وړاندې کوم او خوشحاله یم چې نن یو تعداد علاقه پیدا کړه او د دې کنفرانس کار کې اورېدو ته یا څه ویلو ته راغلي دي ما رښتیا توقع درلوده چې ډېر دوستان راشي ډېر خلک علاقه وښیي ځکه چې دا یوه ډېره مهمه خبره ده د رسنیو او فرهنګي ټولنو فعالیت په افغانستان کې یا په بهر کې د افغانانو ته ډېره مهمه خبره ده موږ چې په دې ټینګار کوو حقیقت باید خلکو ته ورسول شي دا ما فکر کوه چې ډېر افغانان او ډېر دوستان فرهنګي خلک به علاقه ولري او راشي خو په تعصب سره چې د شنبې ورځ حتما نور کارونه لري او هغه مهم ورته ښکاره شوي دي
ما په فارسي لیکنه کړې ده ځکه چې زیات تکړه یم په فارسي ژبه په لیکلو باندې خو بیا فکر مې وکړ چې دلته ټول دوستان پښتو خبرې کوي او زه هم غواړم چې دا خپله لیکنه په پښتو تاسو ته ولولم پاتې دوستانو کومک راسره وکړي چې زه هغه راوژباړم مننه ډېره تکړه یې په قربان زه ما دواړه لرم او دواړه ولوله مقایسه به شي څنګه په پښتو یې وایم له بله منله افغانستان کې له اوږدې مودې را په دې خوا په ډول ډول ستونزو کې چې ډېرې سیاسي راګیر شوی دی د سیاسي ستونزو تر څنګ مذهبي فرهنګي او اقتصادي مشکلات هم کم نه دي او د دې مشکلاتو عمده عامل د عامه د پوهې ټیټه کچه ده او د تجربې نشتوالی د هېواد بعضې ناپوهه او بې تجربې خلک بې له دې چې د مسئلې عواقبو ته پاملرنه وکړي ډېر ژر تصمیم نیسي او هغه عملي کوي چې موږ او تاسو شاید یو چې ډېرې بدې نتیجې هم د افغانستان د خلکو په ژوند کې موږ او تاسو ته پیدا شوي دي په خلکو کې د عامه پوهې نشتوالی څو بېل عوامل هم لري تعلیمي نصاب فرهنګي تاثیرات او عقیده‌ایي مسایل چې هرې خوا له هرې خوا نه ملک ته راغلي دي او دلته ورته ښه راغلاست